الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النغز وسماته، والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. محترم مسلمانان ورنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ مبارک او قبر مبارک کم ذکر چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نرست دفن دے باندې د مسلمانانو اجماع او اتفاق دے چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ مبارک او قبر مبارک د په مدینه منوره کې دے، او په دې خبره باندې هم اجماع او اتفاق دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روزه مبارک د جنت د باغونو یو باغ دی. محترم، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه مبارک دا اصل کې د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها حجره ده، کم کې چې په ژوند باندې نبی علیہ الصلوۃ عائشہ رضی الله تعالی عنها اوسېده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدغه تراتلو بیا د وفات نرستم دغه حجره مبارک ته دا شرف حاصل دی چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه مبارک وګرځیدم. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیوي وفات نرستا د دنیوي ژوند نرستا چې کم ژوند ته کم عالم ته تشریف ویوړو محترم او هغه سکونت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دغه حجره مبارک ر ام المؤمنین وګرځیدم. علماء لیکي تفصیل سره دی باندې کتابونه لیکل شوی لکه امام سمودی رحمه الله وفاء الوفاء قنون باندې مستقل یو دو جلد کتاب لیکل دی. تاریخ مدینه منوره قنون باندې مستقل یو کتاب ملاوی. علماء دې باندې ډېر تفصیل سره کتابونه لیکل دي. محترم نو زه محترم نن ورځ کې نن بیان کې ان شاء الله العزیز دغه روزه مبارک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لک تعارف ذکر کوم به ان شاء الله فخ کی جمعه ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سه حقوق دی په موږ تاسو هغه ذکر کوم ان شاء الله. دغه روز حجره مبارک د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها علما فرمایي د دې وګدواله هغه 14 عدد وګدواله 14 انچ دی او پلنواله د دې 12 انچ دی 12 انچ. نن سبا چې عام کمرې سمري دغه محترم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دفن ځای ګرځیدل د روزه مبارک ورته ویل کیږي. یو قبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دغه، دویم قبر دغه چې دفن شوی دی داغه اولنې یا خلیفہ بلا فصل ابوبکر صدیق رضی الله عنه د بندې دغه د چې کله وفات کیږي د وفات نمخ کی وصیت وکړو ول زمالاش د وفات نرسته په ماوي سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روزه مبارک خواصر دروازې نه بهر بما کې دی. علی رضی الله عنه فرمایي دو قسم روایت
علی رضی اللہ عنہ فرمائی دا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لاش راوڑے شو باہر کے خودے شو دا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی ویل آواز بولگوی دا باہرنا چھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دن رات للواڑی کر دن اجازت ملاو شو بیتاسو ما دن دفن کئی او که اجازت دا دن ملاو نشو آواز را نگے بیتاسو ما جنت البقی تویسی اغا قبرستان کے میں دفن کئی یو روایت کی راضی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا وفات نرستم دقل تراوڑے شو علی رضی اللہ عنہ فرمائی دا دنن یو آواز راضی حاطب غیبی یو آواز کئی دیر پا عزت او اکرام سر دیل را داخل کئی دنن دیر پا عزت او اکرام سر دنن راولی داخل کئی یعنی اجازت ملاو شو او دویم روایت دا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی راضی دا دنن یو آواز راگے پلے وقت کی امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کی درنگ نور علماء خلو کتابونو کی نقل کئی ادخل الحبیب الالحبیب حبیب خپل حبیب تداخل کئی دن راولی کلچ اجازت ملاو شو دا دینا پس دا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دن ویوڑے شو او دغل تراغ قبر مبارک ام جوڑ شو دویم درم قبر دغلتی دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جوڑ شوے دے عمر فاروق رضی اللہ عنہ خپل جون کی دا بیماری وقت کی چکل دے پر خنجر ہو لگو دا شہادت نمخ کی خپل زویر اوختو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ورطویل بچی الارشا ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ اجازت ہوگانا اگر تا ہوا ایزا عمر را لے گلے ما کستاسو اجازتی نو زب دغلتی دخپل دوارو ملگرو سر دفن شم دغلتی زی ماتا نصیب شماتم چی زی ملاو شدلتی دیلاڑو ورطا ام المومنین رضی اللہ عنہ تیرے دی پیغام را ورسو ویل زپلار را لے گلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ویل دیسی ورطموئے چا امیر المومنین را لے گلے ورطوئے چا عمر را لے گلے رضی اللہ عنہ ذکر کم وقت کی جزا وفات شم دغا وقت کی بزامیر المومنین نیما عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمارا آگے ام المومنین تیویلا آگے واللہ جواب ورکویل ہاں دغا زیخو زمان نید داو چی دلتے بزد فن کے گما خو ہاں ز ام المومنین تب اخبرزان باندی ترجیح ورکوم دلتے با ماغا دفن شی بیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تچ عبداللہ ابن عمر را ویل سوشو بچیا وطول ہم تقسی اجازت بوشو ویل ہاں بچیا چکل زش زماد وفات نرستا التب ورشی بیا بتی اجازت ہوگاڑی کہ اجازت ملاو شو ٹک دن نرم دفن کئی کہ اجازت ملاو نشو بیا جنت البقی تماوی سیال تمی دفن کئی بیا اجازت مختے شو ام المومنین رضی اللہ عنہ اغزے اور تخالی کو او ام اقلتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ دفن شو علماء فرمائی ترتیب حدیث دے اول نبی علیہ السلام دفن دے دا نبی علیہ السلام دے سینے مبارکی پدی اندازے سر یا دا اگی مبارکی دی اندازے سر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دفن دے دے بس دویم نمبر کی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا سینے مبارکی یا اگو مبارک ہوتا دغلتی بیا ورپسی عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا پندے او دریم سے دغلتی خالی پادشوے دے دا عیسیٰ علیہ السلام دا پار زمانگا عقیدہ دا عیسیٰ علیہ السلام اللہ روح مال جسد زان اسمان توجد کردے دا مرگ میں قیمت نمخ کی دوبارہ نازلی کی راضی با او بیا و عیسیٰ علیہ السلام حکومت کی تفصیلی ہوگا دعا روایات کی دا دین پس پہ بیادو دنیا کی وفات کی گی دا مرگ پہ علی ہر بشر لدہ اسکل ضروری دی دنیا کی دا پہ ہر انسان باندی ہر سا سکون کے باندی بلازی بندوازی بیا با اغا وفات شی نبی علیہ السلام فرمائی ثم لئن قام علی قبری بیا کراشی زمان پر قبر بودری کی فقال یا محمد ما تبا آواز ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوجیبنہو نبی علیہ السلام فرمائی زبر اللہ جواب ورکم اب السلام ہو کہ زبر السلام جواب ورکم نو دغلتی یو قبر خالی آغا دا عیسیٰ علیہ السلام دا پارا پاتی رہی او چکل آغا دوبارہ راشی دا حکومت نبس چکل دا آغا تبی مرگ راشی دا دغی نرستا ہو بیام دقلتی دفن کی دا نن سبا محترم ہو یو تصویر ملاوی گی تصویر
د بریلیانو حضرات جوړ کړي به زمونږ ډیر ساده لوګ مسلمانان اکثر نیټ باندې یا کاغذونو باندې دا روزه مبارک جوړه شوی بیا په دې باندې وګت لوړ قبر جوړ کړي د زمکه نو چت سیمټي د پاسه پاغي باندې شین صادر وړولای به یو طرف ته پګړی مبارک هم پرته دا یاد وساتي دغه تصویران جعلی دي د محترم زبا اغلق تفصیل تلال سلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه مبارکه تقریبا د نن نا 1500 کال مخکې هغه د څه بند شوی د چانه دلې تقریبا 557 هجری او 1550 یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نا 1540 یا 1540 کال وروسته 540 یا 45 کال وروسته دغلطی سلطان نور الدین زنگی رحمه الله یو بادشاہ دی دیش به خوبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خوب کې راځي یو دو دسی کسان چې سروالی تراغوی رنگ مائل لے ورتوی دا سپیرا پسی شویری دا دیو نما دیو زمانہ پوری کدر پہ کلری دیرا پاسی دو نیک دل بادشاہو ویرے دو دے خوب سر او دسے نوافل ہے دعائی وقلا دوبارہ وقلشو بیا خوب کی نبی علیہ السلام راضی بیا ورتوی دا سپیرا ما بسی را پسی شوی دا پوری کلری کے زمانہ دے بیارا پاسی دو انتہی حمد حالات کے دے یری حالات کے دے بے منزو کو دو رکعت نفل وقلا بے دعا وقلا بیا ورشو پدرے مسل بیا خوبی نہیں اور توی دا سپی زمانہ پوری کلری کا دا دفع کا زمانہ بیا را یخشو دا زلزلہ قرار نکی بے نوافل خپلی او مشیر رو اور توی دا واقعی دا ننشپر چی درے مسل دا خوبی نما اگر توی بادشاہ شپدا بیا دوبارہ دا اوزی کے دو کوشش مکوی زیوزی بخبلا ورسر مشیر ورسر دے مدینی منوری ترالا سبا شو ټول یو لوی دعوت ہے کو دغلطی امام سمحودی رحمہ اللہ تفصیل سر واقعی ذکر کئی الت دعوت کو یو عمومی دعوت دی کے اعلان کو د مدینی منوری ہر کس تراتک دل تلازمی دے اعلان ہے نا خبر ہے نا کڑی چ واقعی سے شوی سو کے خبر کڑی نہیں د ہر کس تراتک دل تلازمی ضروری دے ډوډۍ بخوری داغه نه پس بر بادشاہ سلطان نور الدین زنگی رحمه الله سره ملاویږي هغه په خپل لاس مبارک باندې ورته هدیه او گفت ورکړي د خپل باندې ناشته اگر کسان ورته خوب کې خوده شوی چې دا د شکل والا شیطانان دي کسان دي یو کس راځي د ګوري کسانو ته څوک ملاو نشو اعلان وکول څوک پاتې شته ول نه څوک پاتې نشته ول تاسو وګورئ خامخا کسان پاتې دي ول ها یو دوه کس پاتې دي دا دوه کس در مراکش یو دوه عیسایان دا د مراکش حکومت دغه عیسایانو د په یو سازش او منصوبې تحت را لګل او مدینه منوره حج ته راولې د حج نه پس بیا دغه د مروزه مبارک سره د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم خواته یو مکان دی په کرای باندې واغستو انتهایی مالدار او د حد نه زیات تحفه گفتونا خیراتونا صدقی دا ټول سيزونه به کول خلک ځان تمایل کړي او بدغزي کې شپورز عبادت ور دیو بس د چانه به ساغستانه نور لبه ور کول او دا د مغرب طریقه کاری د نن سبا دیو یو عالم وای د کراچۍ دی وای ز یورپ تلاړ ال دورلم یو مدرسه به وخت لوی مدرسه دیګ پګړو والا هیرو والا ناس دي بخاری مو قرآن مو احادیث مو دا ټول سره دی مخې دري ول دومره خوشاله شوم چې ما کله وکړه و ما وی چې یورپ باغی کې خلک لګیا دي دومره لوی خدمت کیږي خل په جړه مې بیا ال وځل چې کله راته حقیقت دی حال واضح شو ول حقیقت دا دغه انګريزانو دغه يهود او نصاراو دا دغه ایجنټانو د دیو چې زمونږ د ملکونو نه بولې دي اصل کې يهود او نصارا دي بظاهر ته مسلمانان جوړ کړي لوی لوی موليان هم جوړ کړي دي زمو اسلام ملکونو ته را لګي دلته په غلط عقاید نظریات خوري مسلمانانو په منځ کې هغه فرقه پرستی کې مسلمانان خپل کې بجنګ جګړه باندې ورولي لکه دلته راته تاسو لوی سړی یو نه ذاکر نائک دام د هغه خلکو پیداوار دی ډاکټر نسیم فرحت هاشمی
چې راکم یو لوی فتنه د زمانه زرانه ده دا ترجمه یې په مونږ باندې مکسر زګونو کې اردو کې چلیږي قران ترجمه دا مستقل لوی فتنه جوړه شوې دا هم قد یورپ تربیت شوه خلک دي یعنی چې یورپ یو سړی تربیت کو دا زموږ ستاره خیر لپاره راځي اور دیو تفصیل سره ان شاء الله کله یو جمعه به ویم دیو راشي زموږ مسلمانانو والا کې ځای واخلي دا مدرسې هم جوړي جمعهونه هم جوړي دلته براشي به بلوي صدقې خیراتونه هم کوي یو لوی اعتماد کو جوړ کیاله چې کله خیر اعتماد جوړ شي خلک لاس کې رااله علاقه خپل کړه د دین پس بو خپل عقاید او نظریات تبلیغ شروع زمونږ تاسو علاقه تم راغلي دي ضرور او پنځه خوري خو زه مبارکباد در کوم تاسو ټول علاقه والا وتا چې تاسو لوی جرأت کو هغه مدرسې په بند کړ چې وابیان باندې جوړی دا لوی د غیرت کار او دینی کار تاسو کنن د اقدام نوې چوت کړه روان مستقبل کې به تاسو کتلې وي چې څه جوړي خو ها یو درخواست بلم کوم یو 15 تقریبا 15 مرلې پاتري هغه مسلمانان را پاسې کې دغه پیسې ورکې داخله ګورک کې لري کې د دې سینه ان شاء الله الله ډېر غیرتی ذات دی دغه په دین باندې ته غیرت وکړ ننګو کې پیسې ورکې ان شاء الله الله ډېر درکې برال عرض نکو سلطان نور الدین زنگی رحمه الله وای نه سو مستره وای ها دو کسان سره په پلان کې ذکر اوی او خانقاه اوی له چاهي دینا اوی نور ته همیشه ورکی د چازي ته زیرا زیرا بادشاہ په شو چې اوس د حسین او د جذباتو نه ټک دی انتهایی خو خپل خبره ښکار کوي ویام دک دي کسانې ولې ګل ول راي ولې زور چې بادشاہ طلب کړي راشي خامخا راشي دیورالا دا دواړه کسانې بادشاہ مخې ته حاضر کړ چې کله بادشاہ ورته وکړه ولم دک دي غصه خدای انتهایی خزانه کنټرول کړل ورته وای دا تاسو د کمزي دلته سره بار راغلي دلته سکوي دی ورته مونږ د مراکش مونږ راغلي یو دلته حج راغلیو به دغلته نبی علیہ السلام روزي مبارک خواته مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم خواته عبادت کول تناسو وې د کله پورې وتا سودا درو وای دیوم حیران څه خبر شته رو قلاره ورسره اخر خپل روان شو هغه زیت چې کله دی ورننه وته سلطان نور الدین زنگی رحمه الله الته چټای لری کړل زینا دغلتی یو سورنګ جوړ کړو دیو په خپل باندې ورننه او حکیم الامت مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله فرمایي چې کله دی دا سورنګ دومره حد پورې رسولو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مبارک د غوته راخاره شوی سلطان نور الدین زنگی رحمه الله ورغه هغه غوته مبارک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ ولګه روزانه د شپې کار کوي هغه خاور د شپې د مدینه منورې نه بهر منتقل کوي به چورس کی بیا په عبادتو کې اختر عبادتونه کوي نما وتا د چراغلی کنه دیوم دا وګټي ګټګيري پریخي دي د پنسي بر پندو تر رسول دیو او د لوی د چې منځونو ته وګورو موږ له شرم راشي ان شاء الله یو جمعه تاسو د حدیث ویم د بخاری دا هغه خوارج چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې علامات پوره کولې دي موتا موږ د سلام متاثر شو بیا یره د څه مونږه کو ولا چې اسلام ورته وشو نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دی بخاری حدیث دی چې د څه منځونه وکړي چې تاسو ته خپل منځونه سپک کړئ دا بر اسلام نه دسی وتی څنګه غشه هغه تیر یو ځل لیدنه او چې دوباره ونه راځي ته ټرای وکړه چې وابي واپس نه راغله ځان پېشي دیوبا پنسه بیر پندو چوتی راخکار کلی پندای به چوخ کالی خالی کړي هغه ځان به مسلمانان غړي نو ټول مسلمانانو ته کافر وای نبی علیہ السلام یو علامه چې مخول د خوارجو نن سبا وابیانو کې ټول پټول باندې پوره بیا مونته کی عرض مدا کو سلطان نور الدین زنگی د شپې هغه خاور منتقل کوي زیر راځي سورنګ وباسي د پاس اور باندې جانمازونه قالینونه وګړي الته عبادت کې خبيث عمر بن عبد العزيز انتهایی غصه دواړو بارکی حکم کو سلطان نور الدین زنگی رحم الله او دواړه په غزي باندې قتل کړه او بیا دغه چې عمر بن عبد العزيز رحم الله لاندې د ابو پوری غیر چاپیر د حق سره وکنستا او سیسه دلته وس سوال د ازای بن کو مکمل چې د ایندر پر رسول جرأت ونه کې چې بل ظلم راشي دی خو زمګي کې زیر دیو کوشش دا کړو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم جسد مبارک سے دا منتقل کیږي سره دي
ازمونږ عقیده چې د نبی علیہ السلام جسم مبارک دا محفوظ دی الان کما وضع امام هدایت ویل څنګه چې خو دې سه اقصی په خپل حال قائم دی تر اوسه نه دی بدل شوی یو کس دغه دور کې را پاسې دومره خبره وکړه یو مولا ول د نبی علیہ السلام دا نوک مبارک شین شوی دغه وخت علماء د کفر فتور لغه باندې بادشاہ راوغوښتو حکم قتل کیدا سره به دغه وخت کې علماء کتابونه ولیکل چې نبی علیہ السلام په خپل روزه مبارک کې حیات ته ژوند دی برحال عرض میراثو لاندې د ابو پور سیسو ولا شو بل شو بیا د دین 40 سال تیر شو سلويخ کال تاسو خپل خبره تراوله سلويخ کال تیر شو 557 هجری نه پس یو بل واقعه را پیښ شو دا د حل د یو صوبه د دې روافض شیعاګان راغلي د مدینه منورې امیر ته گورنر ته بادشاہ دته انتهایی تحفه او گیفتونه راوړل شیخ شمس الدین ثواب رحم الله دا د مدینه منورې د روزي مبارکي د خادمانو رئیس او مشر دوی زمای او ملګری دا بر سلطان د مدینه منورې خواته بار تلوراتلو ولماته ورس کې څور کلا چې د حل پر واپس شیعاګان اوی امیر ته بار زی او ورته لوی گفتونه او تحفه پیش کړي او د خپل اراده لوی رشوتونه ورکړه او خپل اراده ورته ظاهر کړه چې مونږ د دوله شونه یعنی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او عمر فاروق رضی الله عنه منتقل کول لري کوي دا شیعه روافض در صحابه دشمنان دي دا صحابه ته کافر وي د ټول صحابه تکفیر کوي دا خبيث او د دیو عقیده دا لکه د ایران خمینی بدبخت ملعون لیکي دی وای چې کله زموږ حکومت په سعودي عرب باندې راشي د ټولن اول به ابوبکر رضی الله تعالی او عمر فاروق رضی الله دواړه یادي وای کوم دو منافقان چې نعوذ بالله التدفن دي اول بدال ریکو پانسی کو به واسو به دې نعوذ بالله او دی وای زمونږ چې کله حکومت راشي د مسلمانانو مور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی مبارک دا بد وخت وای اول با د اغزین دغه زناکار نعوذ بالله برا پاسو او هغه ته حد زنا ورکو هغه برجم کو پکانو به د شیعاګان روافض د نن سبا د قطعی کافر دي د کفر کې هیڅ شک نشته او تقیه کوي ما ته خپل عقیده خو نه ښکار موجوده دور شیعه درد کفر ګڼ وجوهات دي یو وجه دار د صحابه تکفیر کوي در ملعون بچي در خبيث بچي صحابه ته کافر وي در ایران انقلاب چې نو راغله تر څو وخت پورې د خپل نظریات پټول عقاید پټول کله چې د ایران انقلاب راغی دا غینه پس بیا دی خپل ټول نجاست او خباثت او ګندګي راوښتا کتابونو راغله اورنه کتاب په لیکل دي د دارالعلوم دیوبند یو لوی مناظر دی مولانا منظور احمد نعمانی رحم الله ایران کې خمینی انقلاب مستقل یو کتاب ہے ملاوی خمینی انقلاب پر نوم باندې نور علماء په تفصیل سره عرض میدان کو د موجوده دور شیعه دي کې مسلمان نشته دا ټول پټول کافر دي مکمل ازمون د علماء اهل سنت والجماعت علماء دیوبند اجماعی فتوا ده ها به استاد ان کې اشکالات راځي چې کافر دی به الته ولي شي نو موږ وایو اگر سعودي عرب حکومت کمزوري د الله تعالی د طاقت ورکی چې په طاقت سره منی کی نن د پورا عالم کفر ده هغه دباو د وجه نه وي نشي منی کولای خلک ورنه تو ګور اذان استانه بدل دي مسلمانانو کلمه بدل ده قران بدل دي وي قران کی تحریف شوی دا قران اصل قران نه ده صحابو ته کافر وای کنزل کې کولاو نو به پکم خلک ته مسلمان وي دي خبيث بچی دا بر العرض ملاس دی وی په هغه ورځ ماته اطلاع ملاو شو چې دغه شی هغه پورا اوزار راولي سلويخ روافض شیعاګان راغلي دي نن به دغه دوه لاسونه مبارک هغه وباسي د مدینه منوره روزي مبارک دی وی لک سات پس ما پس جواب راغی امیر مدینه سے طلب کړو التشورم ول ما ته چې سکسان به بیګات ګرځي او خپل کار ته پرې دا ورنه باندې کوه زمون د زمانه د بادشاہ دا خو بس د پیسو د بار خو به ایمان هم خرڅ صحیح کنه بوش په وخت کې ویل
زمون خاص کر پاکستانیان کړیو مسلمانان ول په پیسې باندې د خپل مور هم خرڅي د څومره مور کنه افیه صدیقی چا والا کړم کې دا زمون دی حکمرانانو مسلمانانو حواله نه کړ دا یو مسلمان راونه ورنه ایمان هغه ډیر کمزوري بیا راشي چې کله د پیسو مقابله راشي ها الحمدلله موږ مسلمانان مونږ الحمدلله خپل دین قائم ولاړ هغه جدا خبره چې زمونږ حکمرانان بې ایمان دي زمونږ حکمرانان هغه خلک دي چې هغه د انګريز بچی د انګريز ټټوان دي هغه د انګريز ټټوان لګیا د خپل دین خرڅي یو مسلمان سوچ هم نشي کولای د خبرو ان شاء الله دی وای بیګا تسلوي دی وای زه خپل اسم څه کولای نشم جاړه ما بچړای تماشا کوما بیګا تسلوي کسان رالا مکمل اوزار درا کنستور سره دي دی وای انتظار کوم د غلطي چکلا دی ورلا دروازې باندې ور داخليږي نو یو سخت په دی وخت یو سخت زلزلہ را مدینه منوره کې او د ازمکه کلاو شو د ازمکه ځان د سلويخ کسان دن را ول اثرات او نشانات هم پاتې شو ول الت امیر مدینه اغبتمو چې څوک هم دې تراغلي دی په غلط نیت باندې اگر روغ نه دی پاتې شي ول کله زره وختم ماته چې سو شو بیګا ول ما ورته واقع بیان جسمه کلاو شو وې نو وې ول هغه یقین نه غستا ول رااله ول چې ماته لګ راوخه ول هغه ځکه هغه جامع کپڑے خوري ورې شو د زمکه راخلي دي ول ورته مې هغه مور کول چې د هر څه قایم دي نشانات تر اوسه موجود دي دا واقع او چې په خشوه سلويخ کاله د سلطان نور الدین زنگی رحم الله دا واقع نه رسته او به دغه وخت امام علامه سمودی رحم الله د وفاء الوفا مصنف دغه زمانه چې کله سلطان نور الدین زنگی رحم الله دغه ځای جوړی دی وای ز په خپل روزي مبارک ته داخل شوی دغلت مې وکاته نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک داغه سره د ابوبکر صدیق جو قبر مبارک داغه سره د عمر فاروق رضی الله عنه قبر دغه سره یو ځای خالی پاتې شوی او چې زورلم دومره عجیب خوشبوئی ما ته محسوس شو چې ژوند کې مې چرته هغه خوشبوئی نه کتلی او ها کله زورلم د رزمکه نه یو لیش د قمر چون نه خو چوتور دینه نه کتو د دینه هغه قبرونه یو لوش بلندای کو بس تمام تاسو خلک تصویران پیش کړي دونو قبرونه د قبر پرستو بریلیان چې کم چوت کړي لوړ سیمټي جوړ کړي دا ټول دروغ دي بیا تاسو وایي د نبی علیہ السلام د قبر مبارک تصویر د موږ راوړي کورونو کې موږ دا نه دي د جعلي تصویر دی هغه خو یو لوی شو به پاغي باندې سره واړه کاني پراته وي او بیا د نن 1500 کال مخکې بیا دغه بادشاہ مکمل هغه دیوال دې نور مرکو مکمل بند کړل روزه مبارک دې ته وسوک دن نشي ورته دا زمون کیمرا چې کومه دا تقریبا 200 کال اوسه چې د ایجاد شوه نو په دغه دور کې کیمرا ایجاد نه شوه تصویر د کم څه ځخلي او دا نن چې دومره لوی اختلاف راځي د قبر مبارکي کم طرف ته قبرونه دي کم طرف ته خالی زیره کم طرف ته نبی رسول د روزي مبارک دا اختلاف ولې دی چې دن لیدل نه دی سب بند دی مکمل دا بار چې کومه جالي جوړ شوی دا د هغه دیوال نه بهر جوړ شوی دا ته صرف دن ورشي هغه دیوال پوری پر الارض میں دا کو نبی علیہ السلام بیا دغه بادشاہ مکمل هغه دیوال پر مخه جو مکمل بند دی اوس روزي مبارک چې څوکم د ګستاخي او بیا د وې په نیت راغلي دي الله دا غي تنظیم کړه ختم کړی دي یو کسو د روميانو د مالونو یو کس راغی نیت دا وکړو چې زبا ورزم او دغلت روزي مبارک خاطب امتیازي کوم تشه امتیازي وکوم ام په دغه وخت کې د زمکه راخ کو ځانتا او تاریخ مدینه منوره والا لیکي د سر په د قضیه باندې ټوټي ذره خور لاړو مکمل یو کس راغله د روميانو غلطي دا کم د روزي مبارک دی دیوال د مسجد نبوي شریف ته دغه باندې د خنزیر شکل بلاس جوړ کو عمر بن عبد العزيز رحم الله دور دی اچ خبر شو راوي وختو پورنه دا دي سټوال وزو قلم نو ګستاخان د روزي تقریبا تاریخ ټک در دی واقعیتونه ال تورتک پډیر ادب احترام سره
کم خلق چې به دې سوچ راغلی وو چې مونږ دلته بیا ادبي وکړو ګستاخي وکړو هغه روغ نه دي پاتې شوي دا د نن دور والیان دا دقه آزاد والي دي ادي یو مشر دی البانی خپل یو کتاب کې لیکلی دی والیانو مشر دی غیر مقلدین ځان ته جهل الحدیث وایي دی وایي چې زموږ حکومت راغی مونږ بل ټولو نه اول د نبی علیہ السلام روزه مبارک ورانه نعوذ بالله دی وایي په مدینه منوره کې چې کم بدعات تر اوسه پورې قائم دي دا غي د یو لوی بدعت د نبی علیہ السلام قبر مبارک دی نعوذ بالله دا خلک ځکه خو هغه ازهر والی دي تر اوسه ته وایي شکلونو ته چرته وګوره والله انسان ته کرکه ورګي د عالم شکل دسی عالم ته وځي سره وګوره د سړي په مینا مات د سړي کې زیونه سي د دې منحوس او شکلونه الله دنیا کې مسخ شوی دي اوس جدا خبر دي تعالی الله عقل نه درکړي نه شي کته نو موږ عقل چې تعالی الله ورکړي په فیصله کې ستل کولای شي ګوري بهرحال دا خو مختصر وضاحت وکړو آداب د روزي مبارک څه دي زبر تفصیل سره ویم بل جمعه ته ان شاء الله یو ادب د روزي مبارک د نبی علیہ السلام زاد حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوی رحم الله لیکل دي د حقوق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د آداب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دغه د روزي مبارک یو لوی حق لوی ادب داده چې مونږ دغه روزي مبارک ته ورشو یقینا انسان محروم نه پاتې کیږي دا غزنه انسان ته اگر ثوابونه اگر اجرونه اگر ټول شرف ورته ملاويږي ها هغه جدا خبره چې نبی علیہ السلام کله ژوند او خدمت کې حاضر شوي ته کم داغي خدمت ته ورلې زیارت لپاره کم اجرونه او کم ثوابونه کم درجه چې باقي ملاوي دي هغه اوس قبر مبارک ته چور شي یقینا هغه خود نه ملاويږي خو ها خالی لاش څوک داغي نو واپس ناراضي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من حج چاچے حج کو زما زیارت ونکو فقط جفانی دے سړی په ما باندې ظلم وکړو دے سړی زما سره بے وفائی او جفا وکړه خلق اعتراض کوي باندې یره ضرورت ته ورته وری نو چې موږ ورشو قبر مبارک موږ نشو لیدای خو د بند دی اخو بند دیوال کې څنګه چې ما تفصیل سره وویل نو حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوی رحمه الله تفصیلی جواب کوي دا وही جواب دا دی ګوره تاسو مثال ورکړئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند کې صحابه راغلي دي ملاقات بعضی صحابه په سترګو باندې نابینا نو نبی علیہ السلام خو لیدل نه کړ صرف ملاقات شوه د لیدلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی څنګه چې هغه صحابي نه دی محروم شوه بلکې د صحابیت شرف ورته ملاو شوه دی دغه څنګه روزي مبارک ته ورشي ال تنزدې ورشي درود سلام ولولې قبر تنزدې ورلې محروم بنسي تاتبم دغه سي اجر ملاوي خامخا ملاوي حکمن زیارت شو د نبی علیہ السلام د روزي او دا لوی وجه بل لوی یو حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ما چې کوم لوستو منظارنی بعد مماتی چاچی زما زیارت کو ګورستر مرګ زمانہ فکأنما زارنی فی حیاتی گویا کہ دی انسان زما زیارت کو بجون کی نو یقینا اگر درجه خو نه ملاوي چې صحابي شي او ها اجر او ثواب نه بخالي نزي ان شاء الله او لوی وزر هغه سره وجه لوی غاله حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوی رحم الله فرمای علما فرمای سلف فرمای زکات نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل روزه مبارک کې ژوند دی ګور دنیا کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې مرګ راغی مخکې ما وویل په هر زیرو باندې مرګ راتلل په دنیا کې یقیني دي دغه سي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ام په دنیا کې مرګ راغله دی دنیوي ژوند ختم شوه دی خو ها د مرګ نه وروسته یو دویم ژوند شروع دی برزخی ژوند ورته وي د دنیوي ژوند نه تشریف ویوړو برزخی ژوند ته د دنیا والا عالم نه تشریف ویوړو برزخ والا عالم ته په خپل روزه مبارک کې نبی علیہ السلام ژوند دی او هو احادیث دومره لوی ذخیره موجود ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند دی څوک چې قبر ته نږدې ورشي درود سلام ولولي بل جمعه ته عرض کوم ان شاء الله نبی علیہ السلام فرمای من صلی
علی عند قبری سمیتو سوک چې زما قبر ته نږدې درود سلام ولول سمیتو زه پخپل اورم ومن صلی علی نائیا ابلغتو سوک چې لری نه ولول هغه ما تر رسول کی نبی علیہ السلام فرمای ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روحی حتى ارد علیہ السلام نشتره یو کس چې هغه زما قبر ته نږدې راځي سلام لو سلام وای مگر زدا هغه الا رد الله علی روحی الله زما روح متوجه کی زراغ سلام واورم رد هغه جواب ورکم نبی علیہ السلام فرمای ان لله ملائکه د الله د بار فرشتي دي سیارین فی الارض بس مګه کی چکر لګون کړي یبلغونی من امتی السلام زما د امت سلام ما تر رسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون انبیاء په خپل قبرونو کې ژوندۍ منځونه کوي حیات ساته دغه حدیث په درې سندونو سره نقل لري یو سند د حدیث بالکل صحیح دی په حدیث په سند باندې هیڅ قسم اعتراض نشته بلکې امام سیوطی صاحب رحمه الله خو دومره پوری وای دا حدیث حد تواتر تر رسیدل دی یعنی تواتر معنوي په باب کې خبره کوي ها علماء امام سید علامہ سخاوی رحمه الله تصریح کوي ادله دلائل د حیات الانبیاء حد تواتر تر رسیدل دي او دې باب کې محترم چې احادیث راجمه کې لکه مثلا د مسند ابي اعلی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وګد حدیث ته عیسی علیہ الصلوۃ والسلام براشي بیا به زما په قبر باندې حاضری وي چې اخر ټوکړه دا بیا به आवाज وکي یا محمد आवाज وکي اے محمد سلام وکي سلام وکي نبی علیہ السلام فرمایي لوجي بنو زبر هغه سلام اورم زبور ته جواب ته سلام ورکم ما وی ها په دې باب کې احادیث د مسلم شریف حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مررت علی موسی زتیر شم موسی علیہ السلام باندې عند الکسیب الاحمر دا سرور شګو ډیر کوي زمکه باندې او هو قائم یصلی په قبره موسی علیہ السلام په خپل قبر کې ولاړو مونږه کو حدیث د مسلم شریف دی امدغه حدیث امام مسلم رحم الله په دو سندونو سره ذکر کوي امدغه حدیث امام ابو عوانہ رحم الله په صحیح ابي عوانہ کې په مختلفو سندونو سره نقل کوي ما ګڼ کتابونو حدیث نقل کړي دي امام بخاری رحم الله په درې سندونو سره نقل کوي ما من احد یسلم علی امام بخاری نقل کوي ما بین بیتی و منبر روضه من ریاض الجنه نبی علیہ السلام فرمایي زما روزه مبارک د جنت د باغونو یو باغ دی او ما وی ها جنت کې هغه ژوندۍ اوسېږي مړه التا نوسی جنت کې ژوندۍ اوسېږي مړه نوسی کته د نبی علیہ السلام روزه مبارکه د جنت د باغونو یو باغ خوده خو ها نبی علیہ السلام کې ژوندۍ نه دی معلومی کې استاد عقیده چې جنت هغه یو الله خانه د نوز بالله مړه پکې اوسېږي مولانا قاسم نانوتي صاحب رحم الله فرمایي دی وی د مرد نرسته د نبی علیہ السلام د اعزاز او اکرام یو طریقه داوا چې نبی علیہ السلام الله جنت ته بوله ها دا کامل اعزاز نو کامل اعزاز داده چې الله جنت په نبی علیہ السلام پسې مدینه منوره ته راوستو ما وی ها درې سلويخ احادیث زمون سره په دې مسله عقیده را سره دي سمرا درې سلويخ احادیث سو به خطا نه دا ته اشکالات بدراچي ار موجوده دور پنځپریان نمبر قران خپل حدیث باخلی ډېر قران نه منکر دي حدیث نه منکر دي تا ته بسوي یار نبی علیہ السلام جو اندره پکبن او جو اندره وای سمرا عمر د نبی سم درش په تکاله نو ویسے جو اندر درش پہ تکالا عمر سنگ شو عمر مخی صاحبو نو اللہ دی اللہ عقل در کی دا نبی علیہ السلام دنیای جو اندرش پہ تکالا او دنیای جو ختم شوی دا نبی علیہ السلام تشریف بوڑے دا اعتراض سے حیثیت لری دویم تا تب بیاوی مشاجرات دا صحابو را صحابو کو کلم نبی علیہ السلام نے پیسنا نہ دو بڑی روزے مبارک کی تھا کہ صحابو دا عقیدہ کہ نبی علیہ السلام پخپل روزہ مبارک کی جو اندے دے نبی روزه له ورغلی خپل مسائل به حل کړی وې کنه ما وینا صحابه څنګه ورتلا ما جواب داده صحابه څنګه ورتلا صحابه ته علم چې نبی علیہ السلام دنیوي ژوند ختم شوی دی اوس برزخی ژوند شروع دی هغه په ولکن لا شرور کې داخل دی کمال جواب رام کې سپي پويګم نه زه تاسو ته مثال درکړم زمون وګو باندې فرشتي کرام کاتبین دای کنه زمون عقیده رسول عبدالرحمن دی ډیرا ما ته وی مفتی صاحب زمانہ موبایل چت ولوي ته دې کسانو ته اعلان وکړي زما موبایل خو چا نه چتله ما اعلان وکړ قریب رحمت الله صاحب را پاسه ما ته یاد درل تاسو کوم ته څه د پوښتنه وکم وې ته دته وایا
چې کرامن کاتبین شته ستاسو په وګ باندې اوشتره ته دا ژوند دغه ملائک ژوند دي غني او ژوند دي کنه ما نو د دیونه تاسو کې کنه دا استاد سره در سره دا ملائک ورته وې تاسو وکا هغه زما موبایل کم شي کې پاتې شوی ملائک دیو تعالی جواب تر کې درو مې خیګه عبدالرحمن تمام ویل رحمان تبوز نه کوي ولې نه کوي د عبدالرحمن تبوز نه کول اخر دې خبرې دلیل نه ګرځي چې دغه کرامن کاتبین ملائک مړ دي او ها دې تبوز ځکه نه کوي دې ته یقین دی که زه تبوز وکم هغه مال جواب راکي ولکن لا تشورون زرا هغه په جواب باندې نه پوهیږم دیو چې جواب نه کوم دیو چې تبوز نه کوم دیو چې نه چې هغه سمړګنه نعوذ بالله دا قسمه شکوک شبهات اعتراضات دا حصہ ستا عقل بسې منسله حدیث خلاف بل عقل استعمال چدي بچی ته بسې عقل بسې د حدیث خلاف بل عقل راغسته گمراهی طرف ته رواني دا یاد وساتئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات دا د درې سلويخ احادیثونه د قران د آیاتونو دلالت النصر تا احادیثنا په عبارت النصر اجماع د امت په حیات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دغه شک شبهه جایز نه ده او څوک چې دې منکر دي زمونږ د علماء دیوبند فتوا ده د اهل سنت والجماعت د علماء فتوا ده دا سړی گمراه دی د اهل سنت والجماعت نه خارج دی د مستقل امام جوړول د مکروه تحریمی او ویزه تاسو ته دا مونږ روزي مبارک حضور سره بارسو زمونږ پیغمبر د باندې الله مونږ چې کله په زور التسل درود سلام ولولو مونږ له جواب راکړی کته چې برای راسه ناوري چې نږدې ورشي نو به تاسو له روزي مبارک ته ستارتلو مقصد سره یو طرف ته بریلیان راپورته شو ارزي کې موجود دی نبی رسول الله د دې ځنه چې شروع نو موږ تاسو سره د روزي مبارک ته تاسو غواړئ چې نبی رسول الله په هر ځای کې موجود دی کنه به روزي مبارک ته زین سره پاره التن پنځبریان و بیان رااله وینا الته چورشي هم نه وري بخبل نو لکه تاسو ورته به سره پاره مونږ دیو بنديان وایو د دې ځنه ورته پرشته راځي الته روزي مبارک ته چورشي به خپل باندې اوري زموږ حق دې چې روزي مبارک ته ورشو مسلمانان بر محترم عرض مدار کو حیات الانبیاء دا زمونږ اجماعي عقیده رسول کی خطا نه کړی کله وخت ان شاء الله یو جمعه دوه بس کله تاسو ته باندې باندې واسو کوم ان شاء الله بر العرض مکو د نبی علیہ السلام روزي مبارک لورتګ دا یو لوی اجر لري لوی ثوابونه لري لوی عبادت ده حدیث کې راځي حضرت کعب رضی الله عنه فرمایي د نبی علیہ السلام روزي مبارک ته د ورځ یم او یا زر فرشته حاضرېږي چې کله شپشي بیا او یا زر فرشته حاضرېږي او یا زر د ورځي او یا زر د شپې د نبی علیہ السلام قبر مبارک خپل ګیره کې اغسته روزه مبارکه خپل ګیره کې اغسته درې واړه قبرونه او هو نبی علیہ السلام درود السلام وي څوک چې دغلته حاضرې کوي دا وی لپاره دعا غواړي د مغفرت د غزیت ورتک د لوی اجر لري د اجر نه دغه خالی نه دي نن سبا وابیان او دغه پنځپیریان او دغه ټول خلک داتا منکای مخکې ورتیر کال ما سره د استقال یو ارباب دی زیو پروګرام سبوتلم گاڑی کې را سره نو ما ته وځي زما پلا کټر وابي ولوي وابي ول چې کله حج لاړو ول به توبه وستوا بس راګه ما ورته ولي ول الته ورته وابيان ویل چې روزه مبارک له سر پاره ورسي دلته ورتلو خو بدعت ته بس حج وکړ واپس یعنی دې ایمان دار بس د زړه زم ها پکې ملار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دی آینده جمعې به تاسو ته وایم زمونږ د مشرانو زمونږ د علماو د اغلارو مبارک سره نظریه شیخ الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین احمد مدنی رحم الله دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث د خپل سترګو را باڼه د روزي مبارک دغه اطراف او حدود دا به پدی باندې جارو کول تو ګور څومره احترام ور سره دی دا ته چې استاد له ادب نه خالی دی استاد له محبت نه خالی دی استاد له عشق نه خالی دی تعال تزکه ورتل بدعت غړي پر محترم یو ادب امدغه دی علامه تامی صاحب رحم الله فرمایي چې موږ روزي مبارک ته ورشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حاضری وکړو زکات سوچ حج تراغه سوچ مکه مکرمه تراغه او مدینه منوره ترانه زما زیارت دپاره نبی علیہ السلام فرمایي فقط جفانی د انسان زما سره ظلم وکړو د انسان زما سره بے وفائی وکړه د انسان زما سره جفا وکړه نو ان شاء الله التبه حاضری کو الله دې موږ ټول مسلمانان بار بار بوزي دعا وکړي
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا الله مونږ ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی مینه او محبت نصیب کړي. الله هر قسم بی ادبی او ګستاخی نه مونږ محفوظ وساتي. الله مونږ بیت الله شریف تم بار بار بوزي. الله مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم تم مونږ بار بار بوزي. الله د نبی علیہ السلام روزي مبارک تم مونږ بار بار بوزي. پروردگار مونږ ته په هغه ځای کې مرګ نصیب کړي. الته پروردگار مونږ ته قبر نصیب کړي. رب العالمین څومره مسلمانان چې نه تللي حاضر مجمع کې زمون आवाज اوري زنانه الله هغه بوزي. څومره چې تللي پروردگار بار 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 هغه بوزي. الله د هر قسمه ګستاخی بیا د نبی علیہ السلام د صحابه او تابعین او د اسلاف نمون محفوظ وساتي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين آمين. صلی الله تعالی علیه